بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. زموږ نننی درس MS Word یا مایکروسافت ورډ ده. موږ د مایکروسافت ورډ د MS Word له لارې نه کولی شو مجلې یا کتابونه جوړ کړو. نو موږ به اول دا زده کړو چې موږ مایکروسافت ورډ له څو لارو نه کولی شو خلاص کړو. موږ چې دا مایکروسافت ورډ له 4 لارو نه کولی شو خلاص کړو. اوله لاره دا ده چې دلته موږ سرچ راسو او دلته موږ ورډ ورته لیکو، انټر وکړو، نو موږ ته به ورډ خلاص کړي. دا اوله لاره شوه. او بله لاره چې ده دلته تاسې راځئ رن کې لیکئ. د رن شارټکټ ده وینډو پلس آر ده. دلته تاسې ورته لیکئ وین ورډ. دلته تاسې بیا اوکې یا انټر وکړئ نو تاسو ته بیا ورډ خلاص کړي. دا دومه لاره شوه. درېیمه او څلورمه لاره چې دا ده دلته تاسې سرچ ته راسئ. دلته تاسې ورډ ورته لیکئ. دلته تاسې ورډ ورته لیکئ او تاسې دلته راست یا رایټ کلیک پرې وکئ. نو دغو دواړو لارو نه هم کولی شو خلاص یې کړو. درېیمه لاره انپین فرام سټارټ. دلته زه سټارټ مینو ته راسم، ګوره دلته ورډ شته. د دې لارې نه هم کولی سم ورډ خلاص کړم. که غواړم دلته یي نو زه به دلته راځم، ورډ به لیکم او دلته رایټ کلیک به پرې کوم، هلته به یې پین کوم. ما اوس پین کړی ده، هلته راغلی و. له هغې لارې نه هم کولی سم خلاص یې کړم. که غواړم له هغې لارې نه غواړم چې خلاص یې کړم، هلته دې نه وي، نو زه انپین وکړم. که زه اوس سټارټ مینو ته لاړ شم، وګوره MS Word یا مایکروسافت ورډ دلته نشته، ځکه چې هلته ما انپین که. او څلورمه لاره یې دلته تاسې راسئ رایټ کلیک پرې وکړئ انپین فرام ټاسک بار. که تاسې غواړئ له ټاسک بار نه یې راخلاص کړئ، لکه دلته چې ما چې پین کړی ده، ګوره دې لارې نه هم کولی سم یې خلاص یې کړم، نو تاسې به هلته پین کوئ. ګوره زه اوس انپین وکړم، له ټاسک بار نه هم لاړ شي. دلته راسئ انپین، دلته ما اوس خلاص کړی ده. که چېرې زه اوس دغه ورډ کلوز کړم او دلته راسم، اوس ګوره انپین فرام ټاسک بار له ټاسک بار نه ورک شو. اوس یې زه نشم کولی چې سم د ټاسک بار لارې نه خلاص یې کړم. دا 4 لارې شوې. نو اوس به راسو موږ دلته مایکروسافت ورډ یا MS Word به خلاص کړو. دا اوس دا د مایکروسافت ورډ صفحه ده. دې ته مینو بار وایي، دې ته سکرول بار وایي او دې ته سټیټس بار وایي. او دلته موږ سره کویک اکسس هم شته. دا یو ډېر مهم ده. د کویک اکسس ما ټول لار د کویک اکسس بار لار نه موږ کولی شو، لکه مثالا موږ اوپن. اوس له دې لار نه کولی شو موږ یو فایل زر راخلاص کړو. که چېرې موږ فایل مینو ته ځو نو اوپن وکړو، بیا براوز وکړو، موږ نه ډېر وخت نیسي. که دلته موږ راسو، دلته ټول اکسس ټول بار ته راسو، نو موږ دلته که اوس موږ هغه کړی ده، چک مارک کړی ده، ګوره اوس دلته راغلی ده. که زه اوس دا وکړم نو ما زر به همغه ته بوځي. له دې لارې نه کولی شو موږ یو زر یو شي ته لاسرسی ولرو. اول به موږ له فایل مینو نه شروع کړو. په فایل مینو کې اول موږ سره ده انفو. انفو چې ده دغه د تا د فایل په باره کې معلومات دي. ګورئ سایز تر اوسه نه ده ثبت شوی، څو ورقې لري، یوه ورقه لري، څو لغتونه لري، یو هم نه لري، صفر دی. ټوټل ایډیټینګ ټایم اوس موږ داسې خلاص کړی ده، ایډیټ هم شروع کړی، یوه دقیقه یې وتلې ده. ټایټل هم نه لري، ټاګز کامنټس پکې نشته. د موږ دغه فایل په باره کې معلومات دي. او بل دا نیو. د نیو له لارې نه موږ کولی شو یو نوی ټمپلیټ راواخلو. دلته د هر چي په باره کې شته. بزنس په باره کې، د کارډز، د فلایرز، لیټرز، ایډوکیشن. که تاسې لکه مثلا غواړم زه د سکول په باره کې، د مکتب په باره کې غواړم، ګوره دلته نشته. زه دلته راځم په سرچ کې ورته لیکم سکول، نو ماته ټول د مکتب په باره کې ټمپلیټس راکړو. لکه مثلا ما یو دغه یو خوښ شو، داسې کلیک پرې وکړم، کریټ وکړم، نو ماته به یې را ډاونلوډ کړي. بیا د دې لارې نه کولی شئ تاسې خپل معلومات زر پکې وراچوئ. دلته یار جوړ شوي دي. او بل موږ سره ده اوپن. د اوپن لار نه موږ کولی شو که چیرې موږ یو فایل په تیر وختونو کې ایډیټ کړی وي
که غواړو هغه راخلاص کړو دلته نو موږ د اوپن لار نه کولی سو. اوس براوس وکړئ له خپل کمپیوټر نه راواخلم. ما دغه یو فایل ثبت کړی ده، زه به انټر یا اوپن وکړم نو ماته باندې دغه فایل راخلاص کی. دا و فایل مینو کې اوپن او بل موږ سره ده سیو. چیرې موږ دلته راسو دلته موږ متن ولیکو. که موږ وغواړو دغه ډاکومنټ ته یو بل وخت لاسرسی ولرو یا یو بل وخت را خلاص کو نو موږ د سیو لار نه کولی سو. او بل موږ سره ده سیواس. د سیواس که چیرې موږ دلته راسو دغه فایل هم صاف کړو په یو جي کې، که غواړو دغه فایل په مختلف نوم په مختلف ځای کې صاف کړو نو موږ د سیواس لار نه کولی سو. که چیرې موږ وسیو وکړو همغه جي کې دا متن سیف دی. که چیرې موږ راسو سیواس وکړو نو موږ په مختلف نوم په مختلف ځای کې ثبتوو. او بل موږ سره دا پرنټ د پرنټ لار نه موږ کولی سو دا چاپ کړو د خپل ډاکومنټ. اول موږ سره دا کاپیز د دغې ورقې نه تا ته څو کاپیانې وباسي. دلته ته کاپیانې انتخابوې. لکه مثالا زه غواړم ماته دې 100 کاپیانې وباسي. وګوره 100 سوې. او بل موږ سره دا پرنټر د کوم پرنټر کې یا کوم ماشین کې تا ته چاپ کی. له دې لار نه کولی سئ تاسې خپل پرنټر انتخاب کړئ. که تاسې یو خپل پیدا نه کړ دلته نو تاسې اډ پرنټر ته راځئ. له دې لار نه کولی سئ تاسې خپل ور اډ کړئ یا ورسره وصل کړئ. او بل موږ سره دا سیټینګز ته به راسو. پرنټ آل پیجز. که چیرې موږ دلته باک لاړ سو موږ اوس یوه ورقه لرو. که چیرې موږ کنټرول ای کړو کنټرول سی وکړو او یو بله ورقه راواخلو دلته دومې ورقې سو. اوس که غواړو پرنټ ته راځو دلته پرنټ آل پیجز. که موږ غواړو دواړه ورقې موږ ته پرنټ کړي نو موږ به پرنټ آل پیجز وکړو. او پرنټ سلیکشن که چیرې موږ دلته راسو موږ اولې ورقې ته لاړ سو دغه موږ سلیکټ کړو. لکه مثالا چې ما دغه ځای مې سلیکټ کړو او که چیرې زه پرنټ وکړم پرنټ سیټینګ کې پرنټ سلیکشن وکړم نو ما کوم ځای چې ما انتخاب کړی ده تنها به همغه ماته انتخابوي همغه به ماته پرنټوي د نورې به ماته نه پرنټوي. او پرنټ کرنټ پیج لکه مثالا ما سره اوس دلته 50 ورقې دي د ما په اوله ورقه کې کرسر ده. که چیرې زه پرنټ کرنټ سلاید وکړم نو ماته به اوله ورقه هغه کوي پرنټ کوي کومه کې چې ما کرسر وي. او کسټم پرنټ لکه مثالا تا سره اوس 10 ورقې دي ته غواړې تا ته له 15مې نه شروع کړي تر 10مې پورې تا ته به اوله نه پرنټوي تر 14مې پورې له 15مې نه به تر 10مې پورې به تا ته پرنټوي. تا په خپله کسټم کړه. اوس به بېرته راسو پیج پرنټ آن سایډ کومه سایډ کې تا ته پرنټ کړي. اونلی پرنټ آن سایډ آف د پیج کوم سایډ کې تا ته پرنټ کړي تنها په یو سایډ کې تا ته پرنټ کړي. مینلی که غواړې په دواړو خواګانو کې پرنټ لکه مثلا که غواړې د ورقې مخکې خو دې پرنټ غواړې په شا کې هم پرنټ کړي نو به ته به دغه مینولی پرنټ آن بوت سایډ به وکړې. او بل موږ سره دا کولیکټډ ان کولیکټډ. فکر وکړئ تاسو سره 100 شاګردان دي. هر یو شاګرد ته ته یوه له دغو دواړو نه ورکوې. که ته غواړې اوله راوباسئ د دومه د یو شاګرد لپاره بیا دومه بیا دا راوباسي د دوم شاګرد لپاره دواړه نو ته به کولیکټډ یا منظمې وکړې. که غواړې ان کولیکټډ بې منظمې تا ته به اول 10 سل پوره کوي بیا به دلته ځي نو دا بې منظمې سوې. اول به 10 سل پوره کوي بیا به دلته ځي. دا کولیکټډ ان کولیکټډ منظم او بې منظمې. او د تا ورقه پورسیدب که لینسکیپ وي تا ورقه عمودي وي که افقي وي د تا ته یې پرنټ کوي. د دې لار نه کولی سي ته ورقې خپله انتخاب کړي عمودي وي که افقي وي. او لیتر دلته د ورقې مختلف سایزونه د موږ سره غټه وي وړکۍ وي د دې لار نه کولی سي تاسې یو انتخاب کوئ. او بل موږ سره دا نورمل مرجنز دغه د ورقو له کنجو نه دغه د تا متن څومره لرې وي دا تیار جوړ سوي دي دومره نږدې وي دومره لرې وي د دې لار نه کولی سي تاسې یو انتخاب کوئ. دغه نورمل یا عادي حالت یې ده. او بل موږ سره دا 1 پیج پر شیټ تا ته په یو شیټ کې څو ورقې پرنټ کړي.
2 4 شپږ 8 14 له دې لارې نه کولی شئ تاسې انتخاب کړئ. دا و پرنټ. اوس به راسو شیر ته. د شیر لار نه کولی شئ تاسو د خپل ډاکومنټ له خلکو سره شریکه کړئ. شیر وت پیپل له خلکو سره شریکه کړئ. اوس له کومې لارې نه تاسو له خلکو سره شریکه کړئ؟ د ایمیل یاهو یا د جیمیل لارې نه پریزنټ آنلاین لکه لایو غونته خلکو ته هغه کوئ. او پوسټ بلاګ دا لکه یو لایبرري ده، هلته هم تاسې کولی شئ پوسټ یې کوئ، لکه مثلا سوشل میډیا کې د خلک پوسټ کوي دغسې. او بل موږ سره ده ایکسپورټ. که غواړئ دغه فایل بل فایل ته واړئ، یعنې پی ډي اف وي یا ویډیو تر جوړه کړئ، نو ته د ایکسپورټ لار نه کولی شئ. او بل موږ سره دا کلوز لار نه کولی شو موږ دا کلوز کړو. له دې لار نه هم کولی شو باندې کو د ورډ صفحه او له دې بټن نه هم کولی شو. او اکاونټ که غواړو موږ په مایکروسافټ افیس کې داخل شو نو موږ د اکاونټ لار نه کولی شو. دلته موږ یو خپل اکاونټ جوړولی شو. وګوره د ما اکاونټ ستا دلته راغلی ده. او آپشن دلته چې موږ سره دي دغه د ایم اس ورډ یا د مایکروسافټ ورډ سیټینګونه دي. د هر شي په باره کې دلته ګوره دي موږ سره د لانګویج په باره کې موږ سره سیټینګونه دي، د سیف، د پرفورمینګ، ډسپلی، جنرال. دلته موږ سره د مایکروسافټ ورډ سیټینګونه دي. دا و فایل مینو. ډیره مننه. دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه ګټه او فایده واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورو ویډیوګانې هم له تاسو څخه پاتې نشي. والسلام.